آیسومورفیزم څخه هدف دا دی چې مثلا دغه په ساده دغه باندې باید درته وایم که چیرې زه وایم چې وایم یو جمع یو دا مساوي کېږي په دوه باندې. اوس دا دوه طرفه دا طرف او دا طرف دا سره مساوي دي که نه دي مساوي؟ مساوي دي اوه، مګر شکل ته که چیرې د دوی دوه شکلو ته وګورو د دې شکل د دې د شکل سره نه دي مساوي اوه، یا د دې ساختمان یو رقم دی د دې ساختمان بل رقم دی. آیسومورفیزم دا رقم یو شی دی. دوه ګرافه موږ ټیسټوو ګورو چې دواړه ګرافونه د ډیزاین په لحاظ باندې که چیرې دوی سره مختلف وي آیا د دوی سټرکچر یو رقم دی او که نه دی یو رقم؟ پوهېږئ؟ زه وایم هم که چیرې په یو وخت کې دوه ګرافه درکړي وي تاسې ګورئ چې د دغه دوه ګرافو ډیزاین که چیرې مختلف یا هغه صحیح دی سټرکچر یې تاسې ګورئ چې دغه سټرکچر د دواړو دا یو رقم دی که یا نه دی یو رقم. دغه ایکوالیټي یا دغه د سټرکچر یو رقم والی چې موږ تاسو پیدا کوو دې ته آیسومورفیزم ویل کېږي. یا مثلا بل مثال یو چا یو کور جوړ کړی دی دوه خونې لري صحیح دی، بل چا هم کور جوړ کړی دی هغه هم دوه خونې لري. اوس که چیرې د مخ د پاس پورته وګورئ ډیزاین ته دواړه ډیزاینونه شاید فرق سره وکړي اوه، مګر دننه که چیرې ورسئ یوه هم دوه خونې پکې جوړ کړی دي مثلا یو تشناب یوه اشپزخانه ده بل نفر هم دوه خونې پکې جوړ کړی دي یو تشناب یوه اشپزخانه ده د باندې ډیزاین یو رقم دغه فرق سره کوي مګر دننه د سټرکچر او ساختمان ته چې څوک وګوري یا د استفادې دغه ته چې وګوري بخش یا برخې ته چې څوک وګوري یو رقم استفاده ځنې کولی شي. د دې لپاره موږ تاسې د آیسومورفیزم څخه استفاده کوو. نو موږ تاسې د ګرافو لپاره آیسومورفیک ګرافونه پیدا کوو د دې لپاره چې موږ تاسې وګورو چې دوه ګرافه یو د بل سره آیسومورفیک دي او که نه دي آیسومورفیک. د دې لپاره موږ تاسې نوټیشن چې دی نوټیشن د دغه نوټیشن څخه استفاده کوو. که چیرې یو ګراف مثلا G1 دا آیسومورفیک و د G2 سره نو موږ د دغه نوټیشن څخه استفاده کوو. دوه ګرافونه G1 او G2 هغه وخت آیسومورفیک کېدای شي چې په دواړو ګرافو کې د ورټیکسو تعداد مساوي وي د ایجو تعداد مساوي وي او یو په یو مطابقت ولري. دا G ده او دا بل G داش دی یا که چیرې G و که G1 و G2 نوشته کوي په تاسو پورې مربوط دي. مثال نوشته کوي لاندې دوه ګرافونه وګورئ چې آیسومورفیک دي او که نه دي. یو G1 دی یو G2 دی دا هم یو دوه درې څلور A B C B دا هم E. دا آیسومورفیک په دې خاطر باندې نه دي چې زه وایم چې وام دا آیسومورفیک نه دي په دې خاطر باندې په دې ځای کې یو دوه درې څلور ورټیکس شته په ګراف 1 کې او په ګراف 2 کې یو دوه درې څلور پنځه دانې ورټیکسونه شته. موږ تاسې که چیرې آیسومورفیک ګرافونه پیدا کوو هغه به دا رقم وي چې اول د واره لنډه لار چې ده اول د واره د ورټیکسو تعداد د دواړو دا ګورو که د دواړو ګرافو د ورټیکسو تعداد مساوي وسره مخ ته ځو او که نو مساوي بیا پاتېږو مخ ته نه ځو وایو چې دا نه دي سره آیسومورفیک صحیح دی. ورپسې د هغه څخه وروسته بیا ایجونه ګورو چې په یوه ګراف کې څو ایجه دي په بل ګراف کې څو ایجه دي. که چیرې د ایجو شمېر سره مختلف وو وایو چې دا نه دی آیسومورفیک او که چیرې مختلف نه وو بیا مخ ته پسې ځو ټیسټوو یې صحیح دی. نو وایو چې دا ګرافونه آیسومورفیک نه دي. A B C D دا ګراف وایي د دا ګراف سره وګورئ دا هم یو دا هم دوه دا هم درې دا هم څلور چې دا آیسومورفیک دی او که نه دی دا دوه ګرافونه دی اوه په دې خاطر باندې دی. دلته که چیرې زه A په نظر کې ونیسم A ډیګري څو ده یو ده په دې ځای که چیرې زه یو په نظر کې ونیسم د یوه ډیګري څو ده یو ده. ورپسې په دې ځای که چیرې زه B په نظر کې ونیسم ډیګري دوه ده اوه په دې ځای که چیرې زه دا دوه په نظر کې ونیسم د دې ډیګري هم دوه ده یو دا هم دوه صحیح دی. ورپسې که چیرې C په نظر کې ونیسم د دې ډیګري دوه ده په دې ځای کې درې که په نظر کې ونیسم ډیګري دوه ده صحیح دی. ورپسې D که په نظر کې ونیسم ډیګري یو ده او څلور که په نظر کې ونیسم ډیګري
یو ده، نو موږ وایو چې دا دوه ګرافه ایسومورفیک دي. دا دوه ګرافه به وګورئ چې دا ایسومورفیک دي او که نه دي. دا هم یو، دوه، درې، څلور، دا هم پنځه، شپږ، اووه، دا هم اته. A, B, C, D, E, F, G, H, I, and J. دا دوه ګرافه ایسومورفیک دي که نه دي؟ نه دي ایسومورفیک. اوه په دې خاطر باندې چې د ورټکسو تعداد دغه دی فرق سره کوي. اوه ایسومورفیک ګرافونه و هغه ګرافو ته ویل کېدله چې د شکل یا د ډیزاین د لحاظه څخه سره مختلف وه، مګر په اصل کې یو ډول ګرافونه وه، یا ساختمان یې یو رقم و، ډیزاین یې فرق سره درلودی، ساختمان یې یو رقم و. اوس موږ تاسې غواړو چې دغه دوه ګرافونه، مثال دوه ګرافونه راکول سوي دي، وایي تاسې وګورئ چې د دې ډیزاین خو فرق سره کوي، ساختمان هم د دوی دا مختلف دی او که یا نه دی مختلف. د دې لپاره موږ تاسو د ایسومورفیزم څخه استفاده کوو. ایسومورفیزم اول د واره مثلا دوه ګرافه راکوي چې موږ تاسو یې ټیسټوو. زموږ تاسو د ټیسټ دپاره پروسیجر چې دی، پروسیجر دا رقم دی چې موږ تاسې دواړه ګرافونه ګورو. که چیرې په دواړو ګرافو کې د ورټکسو شمېر سره مساوي و، موږ مخ ته ځو، او که د ورټکسو شمېر په اول ګراف کې مخالف و د ورټکسو د شمېر د دوهم ګراف سره، بیا مخ ته نه ځو، پر هغه ځای باندې وایو چې دا دوه ګرافه نه دي ایسومورفیک. صحیح دی؟ دا شان موږ تاسې ویلي وه مخکې. تاسې وایي دغه دوه ګراف وګورئ چې دا ایسومورفیک دي او که نه دي ایسومورفیک. دا هم جی ټرو. اوس که چیرې دغه دوه ګرافه غواړو چې معلوم یې کړو چې دغه دوه ګرافه ایسومورفیک دي او یا نه دي ایسومورفیک، اول د واره د دوی د ورټکسو شمېر ګورو. په دې ځای کې دا یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ د دواړو ګرافو د ورټکسو شمېر سره مساوي دي. نو مخ ته پسې ځو. مخ ته چې ځو، راځو د اول ګراف دپاره ټیبل رسموو. دا هم یو ټیبل. اوس په دې ټیبل کې د اول ګراف مربوطه ټول دغه نوشته کوو، هغه کم ایجونه پکښې کې دي او کم نږدې همسایګان ورسره دي او هغه د څو ایجو سره ورسره دي. اول د واره په دې ځای کې دا زه وایم چې همدا د ګراف 1 دپاره زه په دې ځای کې د ورټکسو نوم نوشته کوم، دا هم ورټکسونه، ورپسې ډیګري اف ورټکس نوشته کومه. صحیح دی؟ ورپسې د دې وڅنګ ته هغه ورټکسونه چې د دغه ورټکس سره نږدې دي د هغوی ډیګري څو ده. صحیح دی؟ نو د همسایګانو دغه د ډیګري دا وه چې نوشته کومه، د adjacent vertex degree. صحیح دی؟ دا نوشته کوم. اوس اول د واره ورټکس په ګراف 1 کې د چیش په نامه باندې دی، د A په نامه باندې دی، ورپسې د B په نامه باندې دی، د C په نامه، د D په نامه، E په نامه او د F په نامه باندې. دا دغه پکښې کې دي. اوس د A ډیګري څو ده په دې ګراف کې؟ دا هم یو، دوه، درې، څلور، پنځه. صحیح دی؟ نو د A ګراف ډیګري دا هم پنځه د A ورټکس ده. ورپسې د B دا څو ده؟ ورپسې دغه هر دغه چې ګورو موږ تاسې هر ورټکس چې موږ پسې ګورو هغه ټوله درې درې ده. اوه نو وایو چې د B دا درې ده، د C دا درې ده، د D دا درې ده، د E دا درې ده او د F دا درې ده. دا ساحه ښیم. دیم په دې ځای کې دیم adjacent vertex degree. اوس د A سره چې کم ورټکسونه نږدې دي او ټوله دغه 15 سره ورته راځي نږدې. اوه B دی. صحیح دی؟ دا چیش دی؟ B ورپسې C F E او D دا ورټکسونه ټول ورته نږدې دي. نو زه وایم چې هم د A سره چې نږدې ورټکسونه دي هغه څه دي؟ د A سره B ده. B څو ده دغه ډیګري؟
درې ورپسې سی ده ډیګري څو ده درې ورپسې ډي ده ډیګري څو ده درې ورپسې ای ده ډیګري څو ده درې ورپسې اف دی ډیګري څو ده درې ورپسې د بي سره نږدې ورټکس یا چې د بي سره دغه یې تړلي یو ای ورسره ده چې ورسره تړلی ده یو سی ورسره ده او یو هم اف ورسره دی صحیح دی اول د واره ای ده څو ده 15 ورپسې سی ده څو ده 3 او اف ده څو دی 3 ورپسې د سی سره څوک نږدې دی یو ای ده یو بي ده او یو هم ډي ده صحیح دی نو د 15 ورپسې څو 3 او 3 ورپسې د ډي سره څوک دی یو سی ده یو ای ده او یو ای ده نو بیرته د 15 3 صحیح دی ورپسې د ای سره څوک دی یو ډي دی یو اف دی دغه مې د ای ورټکس دی د دې سره نږدې چې دی ورسره کنیکټ دی یو دغه د ای ورټکس دی یو دغه د اف ورټکس دی او یو هم دغه د ډي ورټکس دی صحیح دی اوس د دې ډیګري 3 ده د دې ډیګري 3 ده او د دې ډیګري 15 ده فقط دغه شان نشته کو د 15 3 ورپسې د دې څخه لاندې بل چې دی اف د اف سره څوک دی د 15 3 او 3 دا یو ټیبل سو د دوهم ګراف د لپاره بیا دغه رقم ټیبل رسمو دا رقم ټیبل دغه ټیبل د روی څخه ګورو کچیر دواړه ټیبلونه سره مساوي و نو موږ وایو چې دا دواړه ګرافونه ایسومورفیک دي او کنه و مساوي نو بیا وایو چې دا نه دي ایسومورفیک نو راځو دوهم ټیبل په دې ځای کې دغه کوم اوس په دې ځای کې دغه چشتي ورټکسونه یو پی دی کیو آر اس ټي یو سی دی د پی ډیګري څو ده 15 مې دا نشته کړه ورپسې د پی سره چې نږدې واقع دي دا د څنګه ده څو ډیګري درلودونکي دي 3 او ټول ورسره نږدې دي او کیو آر اس ټي یو ټول د 3 ډیګري درلودونکي دي او ټول ورسره نږدې دي نو په دې ځای کې دا هم کیو 3 ډیګري ورپسې آر 3 ډیګري ورپسې اس 3 ډیګري ورپسې ټي 3 ډیګري او یو 3 ډیګري سری دا هغه ورټکسونه چې د پی سره نږدې دي ورپسې د کیو ډیګري څو ده 3 دا و د کیو سره نږدې کم دي یو پی ور سره کنیکټ ده او یو ار سره کنیکټ دي یعنی څو 15 او 3 ور سره کنیکټ دي سری ورپسې بیا ار دی د ار سره د ار دا څو ده یا دغه ډیګري څو ده ډیګري 3 ده ورپسې پی ور سره کنیکټ ده کیو ور سره کنیکټ ده او اس ور سره کنیکټ دي نو 15 ورپسې بیا 15 3 و دا هم 3 د کیو سره د کیو د دې سره یو کنیکټ ده شاسي ورپسې د اس ډیګري څو ده 3 ده و د اس سره چې کنیکټ دی یو د 15 ډیګري درلودونکي دي چې پی ده ورپسې ار دی چې هغه 3 ده ورپسې ټي ده چې هغه هم 3 ده ورپسې د ټي سره دغه ډیګري څو ده 3 ده د ټي سره چې کنیکټ دی یو پی ده چې 15 ډیګري لري ورپسې اس دی چې هغه 3 ډیګري لري او یو ده چې هغه ډیګري هم 3 ده ورپسې بیا څه دی یو د یو ډیګري څو ده دا هم 3 د دروس د دې یو سره چې کنیکټ یو پی ده یعنی 15 سیدی ورپسې یو سره دغه کیو سره کنیکټ ده چې یعنی 3 او ټي سره کنیکټ ده چې یعنی 3 اوس دغه دوه ټیبل چې موږ تاسو په لاس باندې راوړل دا دوه ټیبل کچیر سره وګورو مساوي دي کنه دي مساوي کچیر یو حدوم فرق پکې کې وو نو موږ وایو چې دا دوه ګراف نه دي ایسومورفیک او کچیر ټول حدود سره مساوي و نو برابر چې ایسومورفیک دي